السلام علیکم مینوالو شهناز یو ځل بیا د یو نوې انټرویو سره ستاسو په خدمت کې حاضره ده. جی مینوالو، زه یو تاسو داسې آرټسټ سره ملاومه چې تاسو بې شماره فلمونو کې کتلی او بې انتها فلمونو کې هغې کار کړی دی، خو د هغوی فلمونه چې داسې دي چې کیا بات سم ټارزن دی او هغه به تاسو ته نه پته چې هغه څوک دی. نو زه به د هغوی انټروډکشن تاسو سره وکړم چې د هغوی نوم دی څه نوم دی؟ جمیل بابر صاحب. شکر وباسه تانیدار صاحب، اننت زما په ځای کې ناست دی. کلی قسم په خدای چې د مخ دا کاسه مې درته دړې وړې کړې وې. زه پښتون یم، سر به قربان کړم خو د خپلې ژبې نه شم اورېدی. د الله مې په ننګ او پښتو خپل ځان قربان کړو او دا ماشومان په ډولۍ کې زما د امتحان دپاره راولېږي. افسوس چې هلته زما په لاسونو کې د قانون زنځیرونه پراته وو، خو نن زه ازاد یم. که زموږ ماشومان پیدا شو نو کیدای شي چې زموږ مینه هغوی سره پیدا شي. د ټولو اشانو د بلالا ته د قیامت څه جواب ورکوم؟ بابا زما خو په دې دنیا کې سیوا شته او که خدای رب العزت زما بابا دا د دې دنیا کې یوازې تا خبرې وکړم. دا د نواب خان زوی دی، د ملنګي کشرې ورور دی. ته په دې نه پوهېږې سرکوزیه، د ګونګي په ژبه باندې د هغه مور ډېره ښه پوهېږي. ستا کار به وشي. یاره دومره سزا راکړه، دومره سزا څومره چې ستا په اختیار کې ده. او دې سړي ته څه مه وایه. ستا زما مینه دا ول نه ده، حسن نه ده خو ته ځل ده، حسن نه ده دا خو ته ځل نه ده. صرف په پښتو ویلو څوک پښتون نه جوړېږي، کارونه هم د پښتو. راځئ چې هغوی سره یو څو خبرې وکړو. السلام علیکم جمیل صاحب. وعلیکم السلام شهناز بیگم، څنګه دی؟ ډېره موده پس مولي دی، خیر ده؟ جی جمیل صاحب ستاسو ډېره مننه، ډېره شکریه. جی جمیل صاحب دا راته ووایئ چې تاسو پهله فلم کم سن کې و او تاسو څنګه د انډسټرۍ ته راغلی یې او څه شوق و؟ خبره دا ده چې سن خو ما په خیال 79 و چې راغلی وم. لومبی فلم زما در خیبر و. HQ listening, over. Hello! Oh, Jimmy! دا ایز مهمان اداکار. او دریم تاسو سوال څنګه ښه شوق ګوره انسان چې دی که نه کم کار کوي اولی شوق پیدا کېږي، د شوق نه پس بیا هغه ځان تلي آیا دا کار کولی شم که نه شم کولی. خیر چې ما ځان وتللو نو ځان نه مې لږ ړخ شو چې دا ګزاره به وکړو. نو بس بیا مو د انډسټرۍ رخ وکړو، بس بیا خپل محنت او چې کوم د هغې روایات یې سره مو وخت تېرولو، سټرګل کې لګیا وو. او شکر دی خدای زمونږ هغه کم محنت او کم تکل نو هغه ابس لا نه وړو. صحیح جمیل صاحب، تاسو چې انډسټرۍ ته راتلی نو تاسو څه سوچ کړو چې یاره زه به ډایرکټر جوړېږم یا به زه ایکټر جوړېږم یا څه ټیکنیشن کې یا پروډوسر انسان یو ذهن وي که نه چې زه به دا جوړېږم، نو تاسو کم سوچ کړی و؟ زما صرف هم یو سوچ و اداکار به جوړېږم، ځکه چې انسان په یو وخت ډېر سوچونه نشي کولی، اکثر بیا منځ کې پاتې کېږي. نو شکر دی بس هغه
پاکستان کې لږ سټرګل لږ ډېر ګراني که نه پراپر نه سکول شته نه کالج شته نه ټریننګ شته لکه بس بالکل به لوغړېږي نو د هغې نه پس به یو مقام ته رسې نو بس موږ خپل محنت کولو بس شکر دی خدای او دغه ته ورسولو زما پلار چا وژلو ظالمانو ما ته نه وایي زما پلار چا وژلو څوک ته زما د پلار قاتل جی جمیل صاحب نو تاسو خو لکه به انتها فلمونه کې کار کړی دی بیا تاسو لکه سمودې دپاره انډسټرۍ نه آوټ شوئ نو را تاسو لکه خپل یغه و چې یاره زه نور فلمونه کې کار نه کوم کو نه څه حالات داسې راغلو دا څه وجه وه خبره دا ده شهناز بیګم چې په ژوند کې یا په سټرګل کې اپس ډاون راځي که نه کله چا خبر یخه وایي کله ګرمه وایي نو چې کله به حالات داسې خراب وو یا به کار نو یا څه دغه نو زه به کلي ته راغلم څو میاشتې به مې تېرې کړې ارام به مې کو ځان به مې تازه کو نو بیا به چې چا ټلیفون وکړو یا کار به پیدا شم نو زه به لاړم هسې بنده له ځان به دې ښکاري چې کار نه وي هسې خو شاټر بنده ګرځي نو زړی ښه نه لګي زه به د زړونو ناخوا شوم نو دې دپاره ګنې نور د چا خبره چې اوس هم کار کوو خو کار اخیستو والا نشته څه خره بېکاره خلک دي چې انسان یا آرټسټ په کار پوهېدو باندې شروع شي نو بس هغه یې بېکاره کړي او چې خپله څه کوي نو ستاسو وړاندې ځکه خو دی پاتې شو د مشرانو یا د سینیرز یا تجربه کارو د قدر نه کوي نه ترې څه زده کوي نه مشوره چې کم راځي بس وایي زه عالم زه په هر څه پوهېږم نو هغه دا غلطي دا غلطه خبره همدغه وجه جی جمیل صاحب تاسو لکه به انتها فلمونه کې کار کړی مختلف ډایرکټرانو سره تاسو کار کړی دی نو دې کې تاسو ته ډایرکټر سره کم زیات هغه چې تاسو به وایي چې دا ډایرکټر ډېر ښه دی د سره زموږ ته کار خوند راکوي مزه راکوي نو یا هیروګانو کې شو یا ډایرکټرانو کې نو داسې کم ستاسو اکټرانو کې چې دې سره زموږ سره زیاته مزه راځي او ښه کار ورسره مې کوي منم ډایرکټرانو خبره دې وکړه که نه ګوره د آرټسټ هغه ډایرکټر خوښي چې کم قابلي چې قابلي هغه ښه فلم جوړوي کرکټر ډېر خشته د هغې مطلب دی چې پیش کوي نو هغه مطلب دی چې په ترقۍ رواني نو په هغې کې زما خیر د ټولو ما په خیال خوښي ممتاز علي خان ډېر ښه ډایرکټر و یو تخلیقي ذهن یې لرلو یو ډېر ښایسته به د هغه کم کارونه کړي لکه د کال کا یا هغه شکاري وغیره نور داسې دولو نکرات کې هغه ډېر ښایسته کارونه انډسټرۍ ته ورکړي او بل پاتې شو کار چا سره خوند کوي نو دا رښتیا خبره چې آرټسټ سره کار خوند ورکوي نن سبا دا رواج دی چې یو بنده همپله یا ښه آرټسټ وویني نو هغه کوشش کوي چې ښکته شي مخامخ کېږي نه یا بیل یریږي خو آرټسټ نو هغه په سترګو کې سترګې اچي او کار کوي نو په دې کې رښتیا خبره ما ته چې کوم صحیح کار خوند را کړی هغه بدر صاحب سره را کړی خدای دې وبخي او بیا ما ستا د کومه پلار وجلی دی چې ته زما سره دښمني کوې د بینک هغه مظلوم کیشیر خو زما پلار ظالمه زما پلار و او چری چې ما سره کار کړی نو ډېر اکټیو و هغه به اکثر دا په شیشام خبره کوله چې زه بابر صاحب سره کار کوم نو په هغه ورځ د کار کوم وایي دا نور وایي دا خو مړه کو چې بس داسې کوم نو بس خاندل به ډېر مزه به ورکو لکه ما سره به ډېر لړټ وکړه نه لکه بالکل هغه به پوهېږي چې نن به زه کار کوم د خدای شته هغه سره به ډېر خوند راتلو او هغه زمانو کې کرکټر هم ښې وي داسې ښایسته ایکول کرکټر به یې کړی اوس خو بس یو ون مین شو یا هغه باقي هسې د هغه چا خبره مددګاري والو ټکولو ته ساتلي ځان پې زمری کې او ټول ګیدړان کې نو دا خو د فن یا د فلم دا فارموله نه
هر فلم کې چې خسته کرکټري خسته آرټسټاري خسته کرکټري ولې کوي نو فلم به چلیږي دی یو کرکټر یو نه دوه درې داسې جوړ کړي چې پبلک پریشان شي چې هلکه دې کې به دا څنګه دی دغه کوي یو د بل د پاسه داسې رواني نو فلمونه کامیابېږي دی کې دومره حوصله نشته کریج نشته دی یېرېږي د آرټسټ نه هم یېرېږي د قابل سړي نه هم یېرېږي بس دا د دی د تباهي همدغه وجې دي جی جمیل صاحب مخکې فلمونه جمیل صاحب ډېر زیات و تاسو ته ښه پته ده چې زموږ سره به ډېر یانې پرتې وې شپه ورځ به مونږ شوټینګونه کولو اوس نن سبا هغه فلمونه نشته نو هغه ټایم کې د اوس ټایم کې ډېر فرق راغلو شیناز بھائی خبره دا ده چې هغه وخت آرټسټانو شوقیانو پته دی چې یو خوشي جوړېدو دپاره به راتله نو هغه کسان یو خو مرګي یوړه بل د هغه پروډیوسران هم ختم شو لکه لالا صدرخان او هغه به یو سوچ کولو په ګانې به هم خوښول یو کهاني به هم خوښوله د اوربل غوندې خانه بدوش غوندې زړه زخمونه مه تازه کوه سردار چا ویلي دي شیخ دې مونځ روزه کړي زه به ډکې پیالې نیسم هر سړی پیدا دی خپل خپل کار لره کړه ډاکو 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 او زه ډاکو یم قاتل یم هر څه چې یم خو بیا هم یو پښتون یم او د پښتون ژبه یوه ژبه ی سیده زما یم تل به زما ی د تا مې هره مخ واړولو نو زه هم د یو پښتون په کور کې پیدا شویم او پښتانه د بانګ نه مخکې د ماشوم غوږونه د ګولو په اوازه مخته کوي زه به خپل ځای وینم سیل کو د چې غره 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 لیبرټي ته بلاړو ته جوس مزه خوا دې غاړې به لګولې ډنګ 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 خپل به چالو کړه ډېر ښه تلیدارې سپلې به کله چولې کله څه هغه بس یو لیونی کرکټر و ډېر ښه الله دې وبخي خو ډېر نایس هغسې بیا سوال هې نه پیدا کېږي هغسې صفا پښتو داسې نرمه دغه د هغې کوم عبورو په ډانس دغه که ساده به یې کولو خو د هغه هر یو ایکشن ته ګوره څومره عبورو په ریدم د هغې کیا بات ہے هغه یو مکمل آرټسټه وه بالکل تاسو بالکل صحیح ویلی خبر نه شي ګورې غږ اوس تا ته نه بالکل زه خپله د یاسمین خان فین یم زه هغې پسې راغلی یم یاسمین پسې انډسټرۍ ته بالکل تاسو چې کومې خبرې وکړې دا لازمي دا ټولې خبرې زه هم دا کوم چې مردانه کپړې او دا هر څه بیا چولې نه او مردانه خصوصیات هم پکې لکه تعلق به یې داسې ساتلو لکه چې ستا لکه ته مرد یې نو داسې به لکه دا هم یو مرد دی دا نه چې دا ښځه هغې به دا ثبوت ورکولو ملمستیا کې تعلق کې ډېر ښه هغې کې هغه خصوصیات د مردانیت اونو هغه په کپړو او په دا به کله کله په هغې یو جنون راتلو به کپړې به یې د هلکانو واچولې او پنجېدارې سپلۍ جی جمیل صاحب زبردست خبر هم د یاسمین خان باره کې وکړی خو زما باجي وه او ډېره زیاته ډېره ښه ډېره مهمان نوازه جی جمیل صاحب دا حکومت سات ورکوي زموږ انډسټرۍ سره کنه څنګه چې بار ملکونو کې کوي نو دا تاسو ستا په خبره پوه شوم هغې ډېر اعلانات کړي دي خو دا فیلحال چې ګوري که نه نو په آرام یو سټیبل نه دی نه هغې په ځای سارېږي خویږي را خویږي ګنې شهباز شریف صاحب ډېر ښه اعلانات کړي دي زما هم پکې داسې دغه شته چې هغه سره به ډسکشن کومه یو مهره زما شته ډایرکټ نواز شریف دغه شهباز شریف سره دغه همدا خبره ځکه چې مونږ ته ډېر سخت ضرورت دی د وخت آرټسټ غریب چې په کم دغه دی سفید پوشی کې غریب ګیر دی صحیح هر ویلی نه شي د لوږې نه که مړ یم چې نو مطلب دی دغه دغه نه خو یو خدای خبرې دا هم به د خبره ګوره هغې کړي دي اعلانات ډېرې کړي ډېر ښایسته یې کړي دي خو چې لږ سا خو والي یا خو لا چا خبره په خپله نیم په هوا کې دي نیم په ځمکه کې دي
چې لږ دغه شي دا د ما ذهن کې دا خبره اول به زه دا کوم انشاءالله داسې چې خوند به درکړي بیا به وي چېرې بابر یو خبره کړې وه واقعي دا خو کیا بات دی دا کیا بات به ستا د خولې نه انشاءالله وباسم انشاءالله جی مینوالو جمیل صاحب خبرې تاسو واورېدې ډېرې زبردستې خبرې ډېرې ښکلې خبرې او دا هر طرف نه ډېرې ښې خبرې وکړې نو زه ستاسو نه زه او حکیم الله صاحب اجازت غواړو دا ښکلا دی دا سبسکرایب کوئ لایک یې کوئ شیر یې کوئ او رښتیا په ګنټۍ باندې به ګوته کېدی ډېره مننه ډېره شکریه د الله په امان تو کټولو قابل زما سرنا تا سر د ډي اس پي کوم چې د غلامۍ په زنځیرونو بند په بند تړلی دی گیدو خدا چې لګیا لکه لا بل چې ستا له پلاري ګړزنیم فریم شه زما د روح تمل د جمال بابو زوی دومره بې غیرته نه دی چې هغه د خپل پلار د مرګ بدل ونه خندا لکه د شپړ د ګل کومه نرۍ سترګې تورومه جانا نه ستا دپاره قسم مې دې په خولې چې نن به زه باندې له اوسه د خپلې خور او پلار داسې بدله کړم داسې بدل